السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټیکنالوژي. کو تاسو یو چا سره په موبایل باندې ډیره رابطه ساتئ، یعنی کو تاسو چا سره په موبایل کې ډیرې خبرې کوئ یا هغوی ته تاسو په موبایل کې اس ام اس کوئ، نو تاسو به خامخا د موبایل دغه کانټیکس ته ځئ او تاسو به دغه کې د هغه نمبر راړوئ او بیا به تاسو هغه ته رینګ کوئ. خو زه نن تاسو ته یو داسې اسانه طریقه درښایم چې تاسو ډایرکټ په یو کلیک باندې کولی شئ هغه کس ته اس ام اس وکئ یا هغه ته ډایرکټ رینګ وکئ. نو تاسو به د موبایل په هوم سکرین باندې زور وکئ او دلته تاسو ګورئ چې دغه لاندې درې آپشنز رال، نو تاسو به دغه ویجټس باندې کلیک وکئ. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه کانټیکس تاسو ته په سکرین باندې مخامخ ښکاري، دغه کانټیکس به تاسو کلیک کئ او دغه ډایرکټ ډایل باندې به تاسو زور وکئ، نو دا به تاسو د موبایل هوم سکرین ته راشي. نو دلته اوس تاسو هغه نمبر سلیکټ کئ چې کم نمبر سره تاسو په موبایل باندې ډیره رابطه کوئ، نو دغه به تاسو د موبایل هوم سکرین ته ډایرکټ په هغه فولډر کې سیو شي. نو تاسو چې اوس وغواړئ دغه کس ته رینګ وکئ، بس تاسو به سمپل په دغه فولډر باندې کلیک وکئ، نو هغه کس ته به ډایرکټ رینګ لاړ شي او بیا تاسو کولی شئ چې هغه سره خبرې وکئ. ډیره زیاته اسانه طریقه ده. نو راځئ اوس ګورو چې څنګه تاسو هغه ته دغسې په اسانه طریقې سره میسجونه هم وکړئ. نو تاسو به د موبایل په هوم سکرین باندې دغسې زور وکئ او تاسو به بیا دغه ویجټس کلیک کئ. نو دلته تاسو ګورئ چې کانټیکس دی، نو تاسو به دغه کانټیکس باندې کلیک وکئ. نو دلته تاسو ګورئ چې ډایرکټ میسج دی، تاسو به دغه باندې زور وکئ، د موبایل هوم سکرین ته بیا راولئ او دلته تاسو اوس هغه نمبر وټاکئ چې کم نمبر سره تاسو په موبایل کې په میسنجر کې یا په واتساپ کې زیاتره رابطه ساتئ. نو تاسو به هغه نمبر باندې کلیک وکئ، نو دغه نمبر به ډایرکټ تاسو د موبایل هوم سکرین ته په دغه فولډر کې سیو شي. نو چې اوس تاسو په دغه فولډر باندې کلیک وکئ، نو تاسو ګورئ چې موږ ته یو میسجونه راکړو، بل میسنجر دی او بل واتساپ دی. نو تاسو نه دغه پوښتنه کوي چې یعنې تاسو په کم یو آپشن کې تاسو غواړئ هغه کس ته اس ام اس وکئ، نو تاسو به بیا هغه آپشن کلیک کړئ او کس سره به ډېر په اسانتیا سره میسجونه وکړئ. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي خامخا یو لایک ورکړئ او د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته راشي. تر بلې ویډیو د الله په امان.